بسم الله الرحمن الرحيم. تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زدکو تاریخ دیوان شمعی وطنا. ولسي جرګې ته د ښاغلي کمال ناصر اصولي راتګ سره د ټولو کړاوونو جنجالونو ماوانو ترڅنګ بیا هم د بریالیتوب په لور حرکت. له ستونزو سره سره بیا هم بریالي مبارزه څنګه کیدلی شي؟ د دغو ټولو پوښتنو ځواب صرف موږ تاسو ته په دغه ویډیو فلم کې وړاندې کولی شو. دیارلس سوه نهه اتیاوم کال د مخه د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د انتخاباتو د مخه د کابل په ادارو کې زما شخصي کار بند شو. لکه یو د وکیلانو ته مې مراجعه وکړه او دغه وکیلان کوریاباد زما سره تر یو ځایه لاړل، مګر کله چې زه ادارې ته لاړم بدبختانه چې هلته د دې په ځای چې زما د کار څخه په استدلال دلیل او منطق باندې دفاع وکوي او د دوی جرأت او فصاحت د ژبې چې ما ولیده، زما سره نظر پیدا شو چې ولې نه موږ ولسي جرګې ته با جرأته با استعداده خلک ولرو تر څو ولسي جرګې ته راسي او دلته د خوست د ولایت لپاره او په عام ډول د افغانستان لپاره د اساسي قانون ورکړي د ولسي جرګې وکیلانو ته د ورکړیو مسؤلیتونو او صلاحیتونو مطابق د افغانستان د خلکو لپاره کار وکړي. همدغه انګیزه وه چې ما دا نظر چې کوم پیدا شو ولسي جرګې ته په 1389 کال کې ځان کاندید کړ. ولسي جرګې ته چې کله زه کاندید هم شوم په هماغه وخت کې زما شعار یو شعار و. خلکو به لیکل چې سړکې جوړوم، خلکو به لیکل شفاخانې جوړوم، خلکو به لیکل چې توره وهم استقلال راوړم، نه پوهېږم جهاد، اسلام، روشنفکري، مترقي، مختلف شعارونه به یې راوړل. د پردې د تلویزیون په پردو به اعلانات ورکول او یا به په خپلو عکسو باندې لیکل. ما صرف یو شعار ولیکه چې واضح و اشکاري ټول د خوست خلک ورسره بلد هم دي، هغه دا و چې موږ عمل کوو، نقطه نقطه نقطه، ټکی 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 ټکی. یعنی باور وکوئ په دغه شعار کې ډیر څه نغښتي وو. همدغه شعار زه مجبوره کړلم چې زه حرکت وکړو. د افغانستان د افغانانو د ټولو قومونو لپاره ما وکولی شول چې په ولسي جرګه کې یو ملي دریځ ولرم او همدا ډول د خوست د خلکو لپاره که هغه په انکشافي برخه کې دي، که په تعلیمي برخه کې، که فرهنګي برخه کې دي، هر هغه څه وکړم چې تر اوسه زه ویاړ لرم چې په یوازې توګه به ډېرو کمو وکیلانو د خپل ولایتو لپاره کړي وي. تاسې وګورئ، زه تاسو ته یو څو مثالونه وایم. د خوست د ولایت لپاره ستراتیژیک پلونه، د پرمباغ پول، د متون پول، د ابخیلو، د لکڼو، همدا ډول د سیګۍ پول، د تڼیو، همدا ډول د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ کې د ځینو کلیو لپاره اوبه د جوماتونو بودیجې، همدا ډول استنادي دیوالونه، د تڼیو په ولسوالۍ کې همدا ډول د جوماتونو د اوبو راتېرولو، د سړکونو جوړېدنه، د مکاتبو جوړښت، د زراعت لیسې او هغه مسلکي لیسې چې په ولسوالیو کې جوړېدلې. د هغې سره سره همدا ډول د خوست په مرکز کې د خوست پوهنتون، شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي ته د 3 میلیونو ډالرو بودیجې راوړل او همدا ډول د ځاځمیدان ولسوالۍ د الګاډې په ساحه کې د یو سړک منظوري، د علي شیرو په ساحه کې د پله منظوري، همدا ډول د لکڼو په ساحه کې د خوست په ټولو ساحو کې د متون، د شمل او د ګربزو ولسوالۍ د ټولو خلکو چې کومه مراجعه موږ ته کړې وه او کومو کلیو زموږ نه کومې غوښتنې درلودلې په انکشافي برخه کې موږ ورسره کړي دي. په تعلیمي برخه کې زما سره په اول کې سوال پیدا شو چې دغه ظالمانه لایحه چې د 1389 کال پورې په افغانانو باندې حاکمه وه
چې صرف او صرف به د یوه کلي او یو ولایت اشخاص خلک لګل کېدل په تحصیلي بورسونو کې تقریبا 50% به دوی وو. دغه لایحه موږ د افغانستان په نفوس باندې وویشله او د ټولو ولایتونو ته د دوی د نفوس په انډول سره سهم ورکړل شو چې د خوست ولایت هم په نتیجه کې هر کال 80 نفره په تحصیلي بورسونو کې درلودل چې 3,500 نفر الحمدلله په تحصیلي بورسونو کې. ما په شخصي ارتباطاتو د سفارتونو سره خارج ته ولېږل چې تاسو به په مستند فلم کې د هغوی د خبرو شاهدان هم ولي. زموږ کار دوام لري. موږ د خوست دپاره د افغانستان دپاره کار کوو. په ملي سیاست کې به د رون انده ځوانانو لپاره موږ په خدمت کې یو او کار به کوو. انشاءالله افغانستان تغییر مومي او دغه ستراتیژیک تغییر هم د اقتصادي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه به زموږ په ګټه وي او موږ یو چې ټولنې ته تغییر ورکوو. موږ عمل کوو. قدرمنو خوست میشتو ولسونو، موږ عمل کوو. دغه شعار و چې زه ولسي جرګې ته مې د دې شعار سره لاره پیدا کړه د دې لپاره چې د افغانستان لپاره قوانین تصویب کړو او په رسمي جریده کې نشر شي تر څو ستاسې د ژوند د سوکالۍ لپاره په راتلونکي کې ښې لارې چارې ولټوو. بنان په یوه انځوریز فلم کې تاسو کولی شئ زما کړنې وګورئ او هر هغه څه چې په دې انځوریز فلم کې ګورئ تاسې بیا وروسته په دغه باندې قضاوت وکړئ. معیار صرف علمیت او عمل دی. د ولسي جرګې له پیله او بیا تر ننه څنګه چې په شریعت کې ووټ 4 صفته لري. قدرمنو، ووټ وکالت دی، ووټ شفاعت دی، ووټ امانت دی او ووټ شهادت دی. نو تر تاسو بهتر هیڅوک هم نه پوهیږي چې دغه شهادت پر چا باندې ودرېږي. یوه موضوع زه دغه وکیل صاحبانو نه پوښتنه کوم چې موږ او تاسې د استاد صاحب، د قانوني صاحب، د یاسیني صاحب او د محقق صاحب وکیلان یو او که د خلکو منتخب استازي یو. ښاغلي کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې د پیل څخه په متعدده توګه په غونډو کې د قوانینو په تصویب کې تل ملي دریځ درلود. ښاغلي کمال ناصر اصولي د پردیو د دیکتو لاندې نه دی راغلی. تل یې د هغو قوانینو د تصویب ملاتړ کړی چې ملي ګټې پکې خوندي پاتې شوي وي. قانون اساسي واضح ویلي دي ملي شورا د لاندې واکونه لري. ښاغلي کمال ناصر اصولي هیڅ داسې پردي پال وکیلان نه دي پرېښي چې د پښتنو او په خاصه توګه د خوستوالو حقوق تر پښو لاندې کړي. د قانون په چوکاټ کې تل د خوست میشتو له حقوقو دفاع کړې ده. د ولسي جرګې تالار د ټولو افغانانو کور دی. هر حزب او هر جناح ته هر افغان احترام لري او د هر افغان حق دی چې په یو حزب کې واوسېږي. اما دا کار تاسو مه کوئ چې ټوله ولسي جرګه 3 نفره تاسې انحصار کړئ او په څه ډول چې ستاسو خوښه وي په هماغه ډول برخورد به کوئ په ولسي جرګه کې. موږ ډېره مهمه موضوع لرو په خوست کې. د خوست په ولایت کې تېرې بمبارۍ ته په اشارې سره د پنجشنبې په ورځ باندې د ائتلافي قواوې تللي دي. د خوست په مرکز کې په داخل د ښار کې په کورو باندې حمله کړې ده چې په هغه کې معلم د ښوونځي معلم شهید کړی ده. د ولایت د مقام مامور شهید شوی ده. د هغې مېرمنې شهیده شوې ده او از و قیاس ماشومان او بیگناه خلک شهیدان کړي دي. از روز اول حق ما رو شما پایمال کرده. از روز اول در وقتی که اینمی خوست بود که در طول تاریخ اینمی لوی پکتیایی بود که در طول تاریخ په ټول افغانستان کې حکومتونه درته جوړ کړي. همداراز د خوست پوهنتون د طب پوهنځي ته د وخت جمهور رئیس په همکارۍ د وزیرانو شورا په پریکړې سره په فوقالعاده توګه 14 نجونې شاملې کړې چې په راتلونکي کې به فارغې شي او د خوست د ښځو ستونزې به حل شي. همداراز د ښاغلي کمال ناصر اصولي په زیار سره
د نام ولسوالیو زده کوونکو لپاره د ښاغلي اصولي په وړاندیز او د وخت ولسمشر په لارښوونه د پوهنې وزارت په همکارۍ او چوکاټ کې 500 کسیزې لایحې منظورې شوې او اوس هم فعاله دي. د افغانستان د ټولو علمي نهادونو یوې ناستې ته ضرورت ده چې زموږ کمیسیون وړاندیز کړی ده چې د سوال په اخر کې یعنې جوزا په اوایلو کې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې په تعلیمي او تحصیلي سیستم باندې یو سیمینار ولرو تر څو د افغانستان لپاره حد اقل د 100 کلونو لپاره په یو نوي سیستم باندې فکر وکړو. شمعي وطنا لوړ تاریخ ښاغلي اصولي په پیژندپاڼو کې د افغان او د اسلام د کلمې دپاره ډېره کلکه مبارزه وکړه څو د افغان کلمه په پیژندپاڼو کې راشي چې په دې برخه کې د هیڅ کوم پردي پال وکیل تر اغېز لاندې رانغی. دا ولسي جرګه ده، دا کومه اجرا او میلمستون نه دی چې هلته څوک ووایي چې دلته راګیري سوې ده او دغه سند ده، دغه سند ده، دغه مکتوب ده د سلجوقي صاحب په امضا باندې تللی ده مشرانو جرگه ته. سلجوقي صاحب یادت است ما و خودت در دفتر شده بودیم، تصویب کلمه افغان شد یا نشد؟ میره بگو خودت. وقتی که خود سلجوقی صاحب برای ما میگه که شد، اصولی صاحب خلاص شد، در اینجا هم تصویب شد. رفت سلجوقی صاحب مکتوب روان کرد، اینی هم مکتوبش، اینی هم سندش. پس بناهن وقتی که تصویب کلمه افغان در اینجا شود، چرا نجرابی صاحب به فرمایش استادتا تغییر میتوره؟ 500 کاله وروسته زما بچی مراجعه کوي زموږ ملي هویت چی شی ده؟ لکه نن چې دی راته وایي چې افغانستانی یم نه افغان، پس بنن 500 کاله وروسته بیا زما په بچي زما په لمسي باندې مني، او دا یو لوی جفا ده، دا لوی خیانت دی د دې وطن سره. د نښانونو او مډالونو قانون د همدې کمیسیون په رئیس پورې اړه لري. په دغه قانون کې په 15مه دوره کې د کمیسیون رئیس لخوا چې محقق و ډېر تغییرات راغلي وو. کله چې موږ په فعلي جغرافیه کې ټول ورور قومونه سره اوسیږو نو د افغانستان نوم باید ومنو. ای کتونکو راځئ تاسو ته سوال کوم، هر څوک چې یاست په قوم، د افغانستان مؤسس څوک ده؟ راوی ښیي. که د لوی احمدشاه بابا نوم درځي نو ولې ته احترام ورته نه کوې؟ ولې ته عکس نه ځوړندوې؟ ولې ته په ملي شورا کې ستا نمایندګان ځینې د دې مسلې مخالفت کوي؟ ښاغلي اصولي د خوست په محلي ادارو کې د فاسدو چارواکو سره تل نه ویریدونکې مبارزې کړې چې په دې برخه کې مبارزې بریالۍ هم دي او هم وې. موږ یو نظام لرو او دغه نظام د موږ تاسې د ټولو افغانانو د وینو د فداکاریو په نتیجه کې لاسته راغلی. په ولسي جرګه کې د دیني فرهنګي او لوړو زده کړو پوهنې کمیسیون په نوم یو کمیسیون شتون لري چې د ولسي جرګې 25 وکیلان یې غړي دي. د همدې کمیسیون مشري هم ښاغلی کمال ناصر اصولي پر غاړه لري چې د ده په راتګ سره د پښتنو او لوی پکتیا لپاره ډېر مثبت کارونه ترسره شوي دي چې په 15مه دوره کې نه وو ترسره شوي، لکه د پخوا افغانستان ته تحصیلي بورسونه د همکارو هیوادونو لخوا ورکول کېدل. د هغې لپاره چې د همدې کمیسیون رئیس محقق و، د یوې لایحې له مخې د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه ګډه ازموینه په کابل کې اخیستل کېده چې په نتیجه کې به د خوست ځوانان محروم وو او هر کال به د نورو ولایتونو او قومونو ځوانان لیږل کېدل. البته د خوست نه یوازې 3 تر 7 کسانو پورې ځوانان به لوړو زده کړو ته لاره پیدا کوله. همداراز د ښاغلي اصولي په راتګ سره د لایحې ته تغییر ورکول شو چې اوس د هر ولایت دپاره دا بورسونه د مربوطه ولایت د فعلي نفوسو په انډول ورکول کیږي. بدون د خوست ولایت سهمیې څخه په شخصي ارتباطاتو او امکاناتو د خوست ځوانانو د پرمختللو ولسوالیو څخه بهر ته په تحصیلي بورسونو کې د ځوانانو لیږل حتی معیوبینو ته هم فوقالعاده ډول تحصیلي بورسونه پیدا کړي. پاکستان، هند، قزاقستان، ترکیه او نورو هیوادونو ته هم ځوانان د زده کړو دپاره لیږلي دي. جناب اصولی صاحب که رئیس کمیسیون معارف فرهنگی و تحصیلات عالی است و راستای کاریش وزارت تحصیلات عالی است، در زمین از که همیشه با وزارت تحصیلات عالی همکار بوده، اما چون راستای کاریش از عده بیشتری از جوانان نزد جناب اصولی صاحب در رابطه با مشکلاتشان مراجعه میکنند. موکلیشان از سراسر افغانستان و جناب اصولی صاحب چون وکیل تمام مردم هستند، تمام عضلات خودشان نیست، بلکه از
تمام ولایت شمال جنوب شرق وقتی که نزدشان من اینا اوراقش کوشش میکنن که بس یه وقت به ما برسانند و در رابطه با اون مسائلی که قابل اقدام و اجرا هست ما اجراات بکنیم و اویش که اگر مشکل قانونی میرسه واسه باز انشاءالله که جناب اصولی سر مثل سایر وکلا قناعت میکنیم. زه هیواد د خوست ولایت اوسیدونکی د منځوزی کوم اسماعیل خیل ولسوالۍ یو تام چې فی الحال په کابل کې اوسېږم. زه اوس د محترم وکیل اصولي لخوا په یو بورس کې مرګي شوی یم. چې کمال نصر صاحب د پښتنو یوازې صرف د خوست نماینده نه دی بلکې د ټولو پښتنو نماینده دی. پښتنو دپاره یې ډېر څه کړي. یوه خبره چې د نه هېرېدونکې ده هغه غاښونکي جوابونه چې په یک تلویزیون په دلو تلویزیون د خوست نمایندګي وکړله او د خوست د خلکو د رای تقلب باره کې مې جواد الله زدران دی د ترکیه کې یو محصل یم. نو نن خبره څرنګه چې افغان محصلین دلته د کمال نصیر اصولي په باره کې چې د پښتنو دپاره کومې لاسته راوړنې کړي یا نه دي کړي په دا باندې غږېږو. نو په لومړي سر کې معلومه ده چې موږ ډېر وکیلان لرو د پښتنو او د نورو چې نن موږ د کمال نصیر اصولي نام اخلو یادوو یې نو دا معلومه خبره ده چې د پښتنو دپاره یو ډېر څه کړي. زه ننګیالی د خوست ولایت د لکڼو د بدیخیلو کلي اوسېدونکی یم. زه دلته په مسکو کې خپلې زده کړې په مخ بیایم. د بدي په پوهنتون کې د انجینرۍ په پوهنځي کې د لومړی کال محصل یم. زه د کمال نصیر اصولي په اساسو دلته مسکو ته د لوړ زده کړو دپاره راولېږل شوم. زه نجیب الله د خوست ولایت د مرکز د چولان اوسېدونکی یم چې په مسکو کې د انجینرۍ پوهنځی د اول کال محصل یم او د کمال نصیر اصولي په واسطه سره دلته راستول شوی یم. د کمال نصیر اصولي په کړنو او پښتونولۍ ویاړو. آیا څنګه همداسې ده؟ همداسې ده. د خوست ولایت څخه 700 ځوانان په دولتي ادارو کې جذب کول اسانه کار نه دی او د خوست په تاریخ کې دا بېساری کار دی. دغه ځوانان ملي امنیت، پولیسو، بهرنیو چارو وزارت، اقتصاد وزارت، سوداګرۍ وزارت، د کلو پراختیا وزارت، پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، روغتیا وزارت، مخابراتو وزارتونو کې ځای پر ځای کړي. 15 کسان د خوست چې د 12 صنف فارغان هغوی ته زمینه مساعده کړې ده، د لیسانس زمینه ورته مساعده کړې چې پوهنتون کې داخل شي. هر کله چې د دې کورس نه فارغ شو موږ نه تنها چې د خوست دپاره به خدمت کوو بلکې د ټول افغانستان دپاره به خدمت کوو او موږ په خپل وکیل صاحب اصولي باندې ویاړو. ژوندی دی اصولي صاحب. موږ فعلا په د کابل په د پولیسو په عمومي اکاډمۍ کې زده کړې دي. موږ اصولي صاحب نه ویاړې چې دا موږ د کورس ته معرفي کړي. د خوست ولایت اوسېدونکی یم. زه د کوپل روزنیز مرکز ته کمال ناصر اصولي